وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احوال اخلاق او داغه د ژوند په باره کې خبر روانه وه د الله په توفیق او داغه په رحم او کرم سره، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تذکره او داغه په باره کې دا خبرې دا بیانولم عبادت ته، دا اوریدهم عبادت ته، د دې یادول عبادت ته، بیا د دې عملی کول دا هم عبادت ته. په داسې دور کې چې خلک د پیغمبر نه غافل دي، د هغه د سیرت نه، د هغه د ژوند نه، په داسې وخت کې دا قسمه خبرې د دې بیان، د دې وضاحت دا ډېر ضروري دی. او زموږ مقصد الله په دې خبره ګواه دی چې د دې موضوع او د دې بیانونو هم دقه دی چې دا مسلمانان او خصوصا پښتانه خپل پیغمبر وپېژني، او چې کله وپېژني نو د هغه تابعداري به کوي، او چې کله یې وپېژني نو د هغه سره به یې مینه محبت هغه ډېر شي. په آخرني بیان کې یا آخري یو څو بیانونو کې موږ دا خبره بیانوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اکثر غلی ناستو، ډېرې خبرې به یې نه کولې، بلکې د هغه دا غلي کېناسته دا هم یو خبره وه. هوښیار سړی به پرې پوه شو چې ولې غلی شوی دی. د هغه غلي کېدو کې هم حکمت و، د هغه په خبره کې به هم حکمت و، د هغه په ودرېدو کې، د هغه په کېناستو کې، په هر څه کې به حکمت و، ځکه چې هغه انسان یو حکیم انسان و او هوښیار انسان. بیا کومو ځایونو کې غلی پاتې شوی دی، موږ چې د مثال په طور یو څو ځایونه ذکر کړي، او زه تاسو ته دا خبره وکړم او مخکې مې هم کړې ده چې موږ چې دې احوالو کې څه بیانوو که نه، دا موږ د مثال په طور بیانوو. یعنې وګوره پیغمبر دلته داسې کړي، وګوره دلته یې داسې کړي. دې مطلب دا نه چې موږ ټول سیرت چاڼ کو او رسم ترې وویستو، دا د مثال په طور خبره بیانوو. نو که هغه موضوع کې بیا ورشو، هغه ډېره اوږده موضوع دی چې کوم کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی دی، ولې غلی شوی دی، او په هغې باندې به اکتفا وکړو څه چې موږ بیان کړي دي، او هوښیار پرې پوهېږي، او د عقل خاوند به پرې پوه شوی. او چې عقل یې کار نه کوي او توجه یې نه وي او سوچ او فکر یې نه وي، نو که هغه ته زه یو 3 کاله دغه موضوع بیان کړم، 3 کاله، نو بیا به م هغه دقه شان د دې موضوع نه ځي واپس لکه څنګه چې راغلی و. او چې څوک د عقل خاوني او سوچ او فکر کوي، نو هغه په یو بیان دو باندې هم پوه شي چې مقصد د خبرې څه دی. نن به انشاءالله یو بله خبره بیانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې، او هغه فتنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، الفتنه په تا باندې، تا نه، تا باندې فتنه راځي، او تا باندې الفتنه، او دا په عربي کې هوښیارتوب ته وایي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هوښیارتوب چې هغه څومره هوښیار انسان، او دا خو واضح خبره ده چې الله وله پیغمبري ورکوي خو هوښیار دی. ځکه چې الله یو کس چاڼ کوي د پیغمبرۍ دپاره، او دې دپاره چې رسول شي، نبي شي، نو دی به هوښیار انسان وي. بیا هم څه خیال دی چې یو داسې انسان الله چاڼ کوي چې هغه د دې پیغمبرانو هم سردار شي، او به یې څومره هوښیار انسان. یعنې پیغمبران انبیا ټول هوښیار دي، خو شک نشته. نو بیا د دې انبیاو او د دې رسولانو سردار، زه دا نه یم چې د پیریانو د انسانانو سردار، زه دا وایم د انبیاو سردار، ابه څومره هوښیار انسان. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هوښیارتوب
او د هغه اوچت عقل دې باره کې خبره کوو. زه به یو څو مثالونه صرف در کوم چې هغه څومره هوښیار انسان. د هوښیارتوب ته په عربۍ کې الفطنه ویله کېږي یا الذکا. او زه به یعنی لنډه تاسو ته دا ووایم چې دا هوښیارتوب څه ته وایي. تعریف کې سړی کې قسمه قسم طریقو سره کېدی شي، خو زه به درته هوښیارتوب څه ته وایي چې رای چاله ورکوي نو سمه رای ورکوي، خبره چې کوي اکثر صحیح، که ګومان کوي هغه اکثر صحیح، هر کار چې کوي هره خبره چې کوي د هغې نتیجې ته ګوري، ځای ته ګوري، حالاتو ته ګوري، مخامخ سړي ته ګوري. دا ټول د هوښیارتوب سره تعلق ساتي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایی هوښیار، عقلمن او زیرک انسان. د دې نه مخکې چې د پیغمبر باره کې خبره وکړو، شریعت هم هغه سړی خوښوي چې هغه هوښیار وي. او ځکه دا مشهوره خبره ده المؤمن کیس فطن، مؤمن هوښیار. اگر که دا روایت سندن کمزوری دی خو دا خبره مشهوره ده چې مؤمن هوښیار ده، د قرآن او حدیث نه واضحه ده. ولې الله قرآن کې ځای په ځای دا خبره کړې ده، وایي په دې کې عبرت دی د عقل د خاوندانو دپاره، او چې څوک سوچ کوي او چې څوک فکر کوي. دا ټولې خبرې د هوښیار انسان دپاره دي. شریعت هغه سړی خوښوي چې هغه هوښیار وي، هوښیار ده، کمعقل سړی نه یې خوښ. او دا صرف د شریعت خبره نه ده، د انسانانو هم هغه سړی خوښوي چې هغه هوښیار وي، الا دا چې اوس سړی په خپله کمعقل وي، د کمعقل کم یې وخوښي، د کمعقل به کمعقل خوښي. ګوره د مور پلار هوښیار بچی خوښي، د ښځې هوښیار خاوند خوښي چې دی مناسب ځای کې مناسب خبره کوي، د ده ناسته پاسته برابري. او که تا ته ونه وایي چې ته هوښیار نه، خو په زړه کې خو یې پرته چې زما د خاوند څه کمعقل دی، دې خبرې ته وګوره دا مناسب و، دا کار مناسب و. نو د ښځې م هوښیار خاوند خوښي، الا دا که اوس خټه او ګټه لګېدلي و دواړه یو شی نه، هغه بیا هغې که موږ څه نه شو ویلی. خو هوښیاره ښځه هوښیار خاوند خوښوي، او د بچو هوښیار مور پلار خوښي، او د هوښیار انسان هوښیار ملګری خوښي. او بیا داسې ځه نو د خلکو هم هوښیار سړی خوښي، عقلمن سړی خوښي. او کمعقل انسان نه خلک ځان لرې ساتي، یاره وایي د ده څه پته نه لګي. مجلس کې اکثر کوشش کوي چې دله د خبرې نمبر هم ورنه کړي، یعنې دومره یې ده سره طبیعت نه لګي. یاره وایي دله د خبرې نمبر هم ور ده څه پته نه لګي چې څه شی راوویشتو. معاملات ورسره نه کوي. اورېدلي نه تاسو مړه وایي دنه ځان لرې ساته څه کمعقل غونته کوي. معاملات ورسره نه کوي، تجارت ورسره نه کوي، لین دین ورسره نه کوي، د قرضو مرزو قصه ورسره نه کوي، د ده څه کمعقل غونته کېدی وروسته خبره بل طرف ته بوځي. رشتې ورسره نه کوي، که راشي لور خور غواړي نو وایي دله به څوک رشته ورکړي دې کمعقل نه. او بیا داسې ځه او داسې ډېرې خبرې دي پکې. لنډه ده چې هوښیار انسان دا د شریعت هم خوښ دی، او دا د هوښیارو خلکو هم خوښ دی. او په هوښیارتوب باندې سړی ښایسته ښکاري، او چې خبره کوي نو خبرې ته یې غوږ ایښودی کېږي، او چې مشوره ورکړي نو خلک پرې سوچ کوي. او چې داسې هسې هغه ګویه غونته کېږي که نه لیګیایي هسې یو غر ولي او بل غر ولي او کارونه یې د کمعقلتوب وي، نو د ده خبرې له څوک توجه نه ورکوي، د ده په رای باندې څوک غوږ نه ګروي. ته ورته ووایې هغه پلاني م خبره کړې وه، مړه هغه لرګه هسې هغه غږ خبره کړې، یعنې دومره ورله توجه نه ورکوي چې په دې خبره ورله سوچ وکړي. نو دا اوس د دې سړي څه حیثیت شو؟ دا د دې څه حیثیت شو؟ هوښیار انسان څه ناشنا ښایست الله دې هوښیار انسان له ورکړی. او دا یو فایدې ده کې دا هوښیارتوب نه دی، دا عربۍ کې چې ورته فتنت ویلی کېږي یا زکا، دا په دوه قسمه وي.
الفطنه او الذکاء دا په دوه قسم او هوښیارتوب په دوه قسمه یو ته ویل کېږي په عربۍ کې فتنه موهوبه هوښیارتوب چې د الله د طرف نه ورکړی شوی لکه یو نیم سړی د هوښیارتوب یې په دې فطرت کې پروت وي سبقونه یې اکثر ډېر نه ویلي ډېرې تجربې هم نه وي خو بس په دې فطرت کې هوښیارتوب پروت دی خبرې هوښیاري عمر به یې کم وي خبرې به داسې کوي لکه ته به یې چې دا شپېته کاله د عمر ده اویا کاله د عمر ده دا یو هوښیارتوب دی چې دې کې د انسان کمال نشتی ولې به کې د انسان کمال نشته د الله له طرفه دی بس ورکړی دویم ته ویلی کېږي فتنه تجریبیه هغه هوښیارتوب چې په تجربه او په محنت تاته میلاویږي هغه څنګه انسان ته معلومیږي د اسلام په زده کولو سره دنیوي تعلیمونو کولو سره په تجربو سره په مسافرۍ سره او داسې پسې بیا ځه نو انسان هوښیارېږي چې څومره یې وخت اوړي داسې کېږي هوښیارېږي مخکې د خبرې نه و خبر اوس خبر لکه زموږ دا اکثر دا کم مسافرونه چې ډېرې خبرې داسې وي چې ملک کې ته نه وي معلوم چې مسافرو ته راوتلی ته پته ولګي دې ته هوښیارتوب وایي هوښیارتوب زیات شو هوښیارتوب په یو ځای ولاړ نه وي ګورئ دا زیاتېږي کمیږي نو هوښیارتوب دې سره ډېر شو تجربه خلکو سره معاملات دې سره هوښیارتوب ډېرېږي علم دینی که دنیوي دې سره هوښیارتوب ډېرېږي او داسې پسې نور اسباب هم دي مقصدي خبره زما دا و چې هوښیارتوب په څو قسمه دی په دوه یو هغه دی چې د الله د طرف نه ورکړی شوی دې کې د انسان څه کسب نشته لکه انسان الله پیدا کړی هوښیار دی تاسو به دا بعض خلک لیدلي لکه نه به ډېر تعلیمي نه یې تجربه ډېره نه د کلي نه وتی خو داسې هوښیارې خبرې به کوي چې سړی ورته حیران شي کله یو نیم ماشوم دیسي مشران ورته حیران یاره وړوکی ماشوم دی وایي داسې هوښیارې خبرې کوي نو دا هوښیارتوب د الله له طرف نه دکې اچولی شوی دی اوس دا هوښیارتوب موږ به دې ته نه یو پراته چې یاره که الله رپکې راچولی یو صحیح ده او که الله نه یې راچولی یو قصه ختمه شوه نه هلته دویم هوښیارتوب دی چې هغه ته په خپله ګټلی شي هغه هوښیارتوب په علم سره ټولو نه غټ هوښیارتوب په دې سره راځي چې ته دین زده کړي او چې په دین زده کولو کې هوښیارتوب نه نو بیا ورپسې کې هوښیارتوب راځي ورپسې دنیوي تعلیمونه وکړه هوښیار به شي د خلکو سره کښېنه پاسه هوښیار به شي وګرځه دې دنیا کې سفرونه وکړه وځه بهر ته د کور نه ته به هوښیار شي د خلکو سره بیټکونو کې کښېنه په جرګو کې کښېنه د علماو سره کښېنه فیصلو کې کښېنه درنو مجالسو کې کښېنه ته به هوښیار شي او چې د کور نه نه وځي او دا پکې لا بعض وایي زما نه د چا سره لګي او نه د چا زما سره لګي ته به خورې هوښیار شي دا شته چې کوم لږ عقل دی دا به درم ختم شي څومره چې ستا د خلکو سره ګډون راځي څه کېږي هوښیارتوب ډېرېږي ځکه چې ته به قسمه قسم خلک کیني او قسمه قسم خبرې به اوري دی به راته یو خبره کوي هغه بله کوي هغه بله کوي بل دا ته چې دا قسمه قسم خبرې اوري ستا هوښیارتوب ډېرېږي ستا عقل ډېرېږي نو هوښیارتوب په دوه قسمه دی پیغمبران ټول هوښیار خلک وو ملک صاحب مخکې دا وویل دا مناسب نه دي چې یو کس له الله پیغمبري ورکړي او دی دې هوښیار نه وي پیغمبري غټه خبره ده دا مناسب نه دي چې یو سړی دې په منبر باندې کیني او دی دې هوښیار نه خو داسې شتي چې په منبر باندې کیني او هوښیار نه وي موږ وایو چې موږ داسې نه وایو چې داسې نشي کېدی د پیغمبرانو باره کې خو موږ وایو چې دا کېدی نه شي چې پیغمبر دې هوښیار نه وي دا نشي کېدی خو داسې موږ نه وایو چې په منبر دې کېدی نه شي چې داسې څوک کښېني چې هغه هوښیار نه وي شتي به کې داسې دي تاسو به لیدلي داسې کمقلام پې ناستي چې سړی شکر وباسي چې الله ښه دی چې دې درجه کې نه یم خو مناسب دا دي پکار دا ده چې په دې منبر به هغه سړی کښېني چې هغه په دې ناستو کې هوښیاري په دې معاشره کې هوښیاري په دې قوم کې هوښیاري ځکه چې دې نورو ته هوښیارتوب ښیي نو چې په خپله کم عقلي نو نورو ته به څه وښیي
که نه هغه عربۍ کې مشهور شعر دی او معنی دا ده وي چې کله کارغه د یو قوم مشر شي که نه نو دا قوم به بیا څه حال نو چې اوس کمقل دی په منبر کېنولی او دی ستا فیصلې کوي او دی ستا مسلې بیانوي نو دی به تا کوم ځای ته رسوي یو کندې ته به دې ګزار کړي نو الله دې موږ هوښیاران کړي او چې څوک داسې وایي چې الله دې هوښیار که په دې به خفه کېږم نه ما تاسو ته چې هوښیارتوب په یو ځینۍ ولاړ اوس هم موږ ته ضرورت دی چې نور هوښیاران شو سم خیال دی داسې نه تاسو خفه شئ او ما ته ووایي چې دا الله دې ته هوښیار کړي زه پې امین وایم که ما ته څوک وایي چې الله دې هوښیار کړي ځکه چې هوښیارېده مطلب علم ډېرېده عقل ډېرېده او دا خو موږ غواړو چې الله زموږ علم هم ډېر که زموږ عقل هم ډېر که چې زه خبره کوم خلک ورته غوږ ږدي چې زه مشوره ورکړم او خلک پرې سوچ کوي دا د هر انسان ارمان دی او دا هوښیارتوب ګورې په پیسو سره نه راځي دا درته م ووایم دا په جیدادونو نه راځي ګورې موږ ډېر مالدار لیدلي ډېر او دا ډېر دله ښه داسې اوږدومه ما لیدلي دي چې غریبانان مجلس کې کیني نو ته به ټولېږي او غځېږي به چې یا الله دی به اوس څه وایي نو چې خوله واضحي او داسې ناروا خبره کوي چې هغه مجلس والا ټول سرونه ټیټ نیولي چې یا الله دا خو اوس اکثر ورته څه ویلی نه شي چې هلته ورسره دا پیسې دي د پیسو یو ناشنا زوري نو هغه کمقلې خبرې ته ولم ماشاءالله ووایي عقل هوښیارتوب دا په پیسو دا په جیداد دا په دې نه راځي دا په دغه څه راځي کوم چې ما تاسو ته ذکر کړو نو هوښیاران خلک په دې خلکو کې څوک دي پیغمبران زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې تاسو له یو څو پیغمبرانو مثال در کوم بس لکه هوښیارتوب د یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ورته وویل هغه زوی إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين پلاره ما ستوري او نور او سپومۍ ولیدو چې ما ته سجده کوي خوب یې ولیدو نو یعقوب علیه السلام دومره هوښیار انسان دی زه دا نه یم چې د خوب تعبیر هغه ته معلوم خوب تعبیر خو الله هغه له دا علم ورکړی دې هوښیارتوب ته ګوره چې خپل زوی ته ووایي چې لا تقصص رؤیاک علی اخوتک دې وروڼو ته به دې دا خوب نه بیانوي دې ته هوښیارتوب وایي ښه پوه شو چې په دې مقام به دا وروڼه تا سره حسد کوي نو کله خلک نعمتونه پټوي د دې د لاسه چې څوک ورسره حسد به نه کړي نو دا به نه وي هغوی ته زویه دا هوښیارتوب دی که نه ښه دویم ځای کې هوښیارتوب له راشه هغوی پسې رالو چې کله مشوره وکړه چې د یوسف علیه السلام بوزي او زوی ته به ګزار کړو رالو نو وایي پلاره دی موږ سره پرېږده موږ سره به لوبې وکړي موږ سره به سازت کړي موږ یې خیال ساتو نو هغه ورته ووایي دوه خبرې دي یو خو زه په دې غمجنه کېږم چې دې زما نه جدا کېږي یعنې زه دا نه خوښوم چې دې زما نه جدا شي دویمه دا چې زه یېرېږم چې شر مخې ونه خوري څومره هوښیار انسان دی ګوره یعنې د اول نه دا خبره زړه کې پرته ده چې زه یېرېږم چې شر مخ به وخوري دا خبره ولې وکړه نږدې ورغلی کېدای شي ستاسو دواړو دا جواب نږدې دی نه 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 ګوره جواب یې دا دی هغه د دې زامنو په دې حال باندې خبر و او دې ته هوښیارتوب وایي هوښیار پلار د یو بچي د ناستې پاستې او د سوچ او فکر نه خبري چې دی په کومه لار روان دی د دویمه خبره شو درېیمه چې کله هغوی لاړو او بیا رالو په جړا باندې انا ذهبنا منګ لاړو وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب منګ لاړو یوسف علیه السلام پرېښودو د خپل سامان سره او منګ ځان له منډې وایلو نستبق منګ منډې وایلې او یوسف علیه السلام پرېښودو د خپل سامان سره او شر مخ راغی ویې خوړ
وجاءوا على قميصه بدم كذب، او قمیص هم راوړو چې په هغې باندې وینه لګېدلې وه. وي دا د یوسف علیه السلام قمیص ته شرمخ پې حمله کړې ده. موږ ځان له خفه یو. هوښیارتوب د هغه دا دی. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تاسو ته د خپلو نفسونو بله څه خبره ښایسته کړې. فصبر جمیل، زه به ښایسته صبر کوم. پوه شو چې دوی دا خبره دروغ ده. دې ته هوښیارتوب وایي. دې ته څه وایي؟ هوښیارتوب. یعنی دومره ډېرو زامنو د پلار دوکه کولی نه شو، ځکه چې هغه هوښیار انسان، هغه د عقل خاوند و، او څنګه به هوښیار نه و او هغه پیغمبر و. داسې یو مثال. ښه، الله د سلیمان او داود علیهم السلام باره کې د پلار او زوی دی. داود علیه السلام پلار دی او سلیمان علیه السلام زوی دی. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. دا دې څه قصه شوې وه چې د یو کس ګډې بیزې د بل کس فصل ته وړېدلې او فصل یې ټول خراب کړه. هغوی فیصله راوړه داود علیه السلام. نو داود علیه السلام فیصله دا وکړه چې دا ګډې بیزې د دې فصل والی شوې. په دې کې سلیمان علیه السلام راغی. بهر هغه تپوس وکړو څه فیصله وکړه؟ فیصله دا ده، وایي دا غوره ده خو د دې نه بله غوره شتي، د دې نه بله غوره فیصله شتي. هغه دا ده چې د ګډو بیزو والا ته وایي چې ته د خپلې ګډې بیزې ورکړه ده دې فصل والا، او د ده نه دا فصل ته واله، په دې کې به ته کار کې، دا به ته برابرې. او هغه به د ګډو بیزو د وړۍ نه، د پشم نه، د پیو نه، د دې نه به هغه ځان له پیدا وي تر هغه وخته پورې چې دا فصل بیا قشان شي څنګه چې مخکې و او کار به پکې تکې. نو بیا به خپل فصل دله واپس ورکړي او دنه به ګډې بیزې والي. الله د سلیمان علیه السلام دا فیصله غوره کړه. ففهمناها سلیمان. دې ته هوښیارتوب وایي. دغه شان هغه دوه زنانه چې او په هغه ماشوم باندې جګړه شوه، یوې وي دا زما زوی دی، مشرې وي دا زما زوی دی، او کشرې وي دا زما زوی دی. فیصله داود علیه السلام له راوړه. نو هغوی ماله چاړه راوړي، په منځ به دوه ټوکړې کړم، نیم به ستا شي نیم به ستا شي. نو کشرې چغې کړې، وایي زما زوی نه دی، دا دې زوی دی. نو هغه وایي دا دې کشرې دی. فیصله یې دا وکړه چې دا زوی د چا دی؟ دا د دې کشرې دی. دې ته څه وایي؟ دې ته هوښیارتوب وایي. په دې به اکتفا وکړو خو چې صرف تاسو دومره پوه شئ چې پیغمبران ټول هوښیاران. نور د پیغمبرانو ډېرې قصې شته، ډېرې زیاتې، بیا ورانه خبره اوږده شي. او موږ د پیغمبرانو ټولو پیغمبرانو خبره نه کوو، موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کول غواړو. راځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هوښیارتوب ګوره داسې نه دی چې د پیغمبرۍ نه بعد هوښیار شوی دی. دا هغه انسان دی چې دی په وړوکوالي کې هم هوښیار دی، دی په ځوانۍ کې هم هوښیار دی، دی د پیغمبرۍ نه مخکې هم هوښیار دی او د پیغمبرۍ نه بعد هم هوښیار دی. لکه دې هوښیارتوب ته یې ګوره. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبعث نه مخکې، مبعث یعنې هغه ته نبوت میلاوېدو نه 15 کاله مخکې یو سیلاب راغی او هغې سره چې دی کعبه ورانه شو. دا سیرت په درسونو کې موږ دا واقعه بیان کړې. نو قریش ټول راجمع شو چې دا کعبه به برابر کړو په شریکه. نو په دې کې کار شروع کړو تر دې چې د حجر اسود دا ځای پاتې شو. واقع خو مو اورېدلې ده. حجر اسود دا ځای پاتې شو. نو د دې قبیلو پکې دومره د یو بل سره اختلافات رالو، سیرت کې راځي چې حتی کادو یقتتلون، نږدې و چې ټولو د یو بل سره جنګ کړی. ځکه چې هرې قبیلې او هر قوم دا خپل عزت ګڼو چې دا حجر اسود دوی روالي او په دغه ځای کې کښېږدي. نو خلاصه دا چې وایي 4 ورځې یا 15 ورځې یا 4 شپې 15 شپې قریشو مشورې روانې وي. مشورې چې دا به څوک لګوي او دا به څوک لګوي دا حجر اسود. یو وایي موږ ځکه چې موږ داسې یو، هغه وایي موږ داسې او موږ داسې. دا ټول قریش دي، خو په قریشو کې بیا شاخونه دي، بیا دنه خاندانونه دي.
نو د دوی په منځ کې اختلاف په دې کې یو کس یعنې بعض سیرتونو کې راځي چې ابو امیه ابن المغیره دی په هغه وخت کې په قریشو کې مشر سړی و د عمر په اعتبار سره ابو امیه ابن المغیره دا یعنې په هغه ټیم کې بوډا سپین ږیری سړی نو هغه دا وی داسې کار وکړئ چې دا خبره نه ختمېږي 4-5 شپې وشي او کته ځو موږ او بره ځو یو ځای کې کینو بل ځای کینو هسې یوې خبرې ته ګوره سوچ وکړئ دا مشرکان دي خو د الله په کور ګوره دومره مین دي یعنې دا خپل شرف او عزت ګڼي چې موږ د الله د کور خدمت وکړو او نن سبا به داسې مسلمانان ویني چې د الله د کور د خدمت نه د جومات د خدمت نه دینه به ځان پټوي دا یې په یو ورته پي او هغه بلې به بل ورته پي او بلې به بل ورته پي نو تاسو وایي داسې چل وکئ اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد من باب هذا المسجد داسې کار وکئ چې د دې حرم په دې دروازه باندې په دې جومات په دروازه باندې چې څوک اولنی کس راننوتو به ده به فیصله کوو چې ده څه فیصله وکړه موږ ټول به منو هغه ورته دا ډېره ښکلې خبره او د هوښیار انسان و هسې مشر نه و هسې خبره ما د هوښیارتوب کوله دا اوس یعنې مشرک دی د جاهلیت په زمانه کې دی خو څه دی هوښیار دی خپلې قبیلې ته خپل خاندان ته کشی نه ده والی وایي چې کوم کس راننوتو فیصله به وکړه وایي صحیح اولنی کس سبحان الله چې راننوتو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې وخت کې لا پیغمبري ورته ګوره نه ده میلاو شي چې څنګه یې ولیدي وي هذا الامین دا خو هغه امانتګر سړی راغی ردینا په ده موږ راځي دغې چا نبوت نه مخکې مشهور و چې دا یو امانتګر او رښتینی انسان دی چې کله راغی هغه ورته خبره داسې ده نو سبحان الله داسې هوښیار انسان ته فیصله ور واپس کړې ده چې اب ور سمه فیصله وکړي وی دا هوښیارتوب دی ها خبره د هوښیارتوب وی هلم الی ثوبا ما له یو کپړه راوړئ هغو ټولو کپړه راوړه نو چې کله یې کپړه راوړه کپړه یې کېښوده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجر اسود راوچت کو او په دغه کپړه کې کېښود کاڼی به دې کېښود نو بیا وی لتأخذ كل قبیلة بناحیة من الثوب هر قبیله د دې ټوکي دا غاړه دا ونیسئ دا ټوکي سیسه راوچته کړي ثم ارفعوه جميعا او بیا ټول راوچت کړي څومره ښایسته فیصله نو هغه ټولو په شریکه دا ټوکې دا کپړه راوچته کړه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی نه هغه کاڼی اوچت کړو په کعبې په دغه ګوټ کې کېښو نو یې ټول راځي واپس لاړو او ټول شریک شو په دې کار کې دې ته وایي هوښیارتوب دا د نبوت نه مخکې دی ګورئ ښه نبوت نه بعد خو ډېر زیات مثالونه یې خو یو څه به ذکر کړو د بدر د غزا واقع خو ما تاسو ته تفصیلا بیان کړی خو څه ووایم خو ښه ګمان به د باندې ساتم چې یاده به وي درته هغې کې ما دا خبره ذکر کړې وه عروه ابن الزبیر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې دی ووتو بهر ته اصل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه دپاره وتی قافلې دپاره ابو سفیان قافلې ودروله خو هلته د الله فیصله بله وه الله غوښته چې دوی د ابو جهل د لښکر سره مخامخ شي چې کوم د مکې نه راغلی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی بن ابي طالب زبیر بن العوام سعد بن ابي وقاص او بعض نور ملګري ولېږل مخکې هغه ځای ته د بدر په علاقه کې کوم ځای کې چې اوبه وي او وایي تاسو د دې مشرکانو خبر راوړئ چې څه قیصه ده دوی کوم ځای ته رارسېدلي دي کوم ځای ته نه دي هغوی چې ورلو ګرځېدو را ګرځېدو نو هغه کسانې دوه کسانې ونیول او دا دواړه کسان غلامانو مریانو یا خادمانو د یو نوم اسلمو او د یو نوم عریض ابو یسار دې دواړو به دا کار کوو چې دوی به دې قوم له اوبه راوړي اوښان ورسره وو په دې به یې د اوبه راوړي د خلکو له نو دواړه یې ونیوو رایې وستو چې رایې وستو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کوو
نو دې ملګرو دې تپوس وکړو صحابه کرامو وایي تاسو څوک یې؟ وایي نحن سقاط قریش، موږ خو د قریشو خدمت کوو، د اوبو ده ذمواري زموږ په اوبو ده. نو هغوی موږ رالېږلي وو چې اوبه راوړئ. نو په دې باندې دا ملګري خفه شو. خفه به دې شو چې د هغوی دا خوښه وه چې دا د ابوسفیان کسان وی. دا قرآن کې هم الله دا خبره ذکر کړې چې مسلمانانو کم لښکر غوښتو؟ ابوسفیان. هغه ولې؟ هغې کې مال ډېر او اسلحه د هغوی سره ډېره نه وه. ولې؟ دا مسلمانان بزدله وو. تاسو ته وایم نه نه کیدای شي فطرت دی چې جنګ نه غواړي. د جنګ په اراده نه وراوتي، دی جواب دی. مسلمانان د جنګ په اراده نه وراوتي، اسلحه ورسره نشتي، ډېره سورلۍ نشتي. نو هغوی دا نه غواړي چې هغه ډلې سره مخامخ شي چې هغوی د جنګ دپاره راغلي دي او داسې نه چې کمزوري شي. دا سوچ دا د بزدلۍ سوچ نه دی، دا د هوښیارتوب خبرې دي. یو سړي ته پته لري چې ما سره څه نشته او زه یو غټ لښکر سره مخامخ کېږم، هغوی سره اسلحه ده، هغوی په دې نیت راوتي دي. الغرض د هغوی خو دا نه وه خوښه، خو کسان وو د چا؟ د ابوسفیان وو که د ابوجهل وو؟ د ابوجهل. وی وهل وی وهل، وی تاسو دروغ وایئ. نو دومره وویل چې هغه ووایي چې نحن لابي سفیان، موږ د ابوسفیان د لښکر یو. نو بیا یې پرېښودو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم رکوع لنډه کړه، دوه سجدې ورکړې، سلام یې وکړ چې مونځ یې ختم کړو. وی چې رښتیا یې درته ووایي تاسو ووهل او چې دروغ یې درته ووایي تاسو پرېښودو. په الله مې دې قسم وي دوی رښتیا وایي چې دا د قریشو کسان دي، دا د ابوسفیان د قافلې کسان نه دي. نو بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي د قریشو باره کې راته ووایي څه قصه ده دا وایي د دوو کسانو ته. نو هغه ورته ووایي د دې ډېرکۍ نه اخوا دغه ځای کې دي او نور موږ ته پته نشته. وایي څومره دي لښکر څومره دی؟ هوښیارتوب ته اوس ګورئ. ها یاره وایي لښکر ډېر زیات دی خو نوره موږ ته پته نشته. لښکر څه دی؟ ډېر دی، نور موږ ته پته نشته. هسې وایي څومره به وي؟ ډېر خو دی خو لکه بیا هم څومره به وي؟ لا ندري، موږ ته څه پته نشته. د بل طرف په پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس معلوموي. هسې وایي د ورځې څو اوښانه لالئ، د ورځې څو اوښانه لالئ. هغه ورته ووایي کله 9 کله 10. یعنې موږ چې راوتي یو د مکې نه نو کله 10 اوښان د ورځې لالېږي، کله 9. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وکتل وویل القوم ما بین 900 الى 1000، د 900 نه 0 پورې لښکر دی چې روزانه 9 اوښان یا 10 لالېږي، نو لښکر د 900 نه 0 په منځ کې دی. دې ته هوښیارتوب وایي. هغه خو ته عدد نه وي، خو د کوم ځای نه معلوم کړو او په څاروو لالولو یې معلوم کړو چې دومره څاروي چې لالېږي نو دومره خلک به یي. دا د عقل د خاوند سوچ. اوس چې هوښیار نه و کمعقل سړی هغه په دې څه پوهېږي چې څاروي څومره لالېږي او قصه څه ده، او دی به معلوم یعنې تا ته وایي نه چې څومره خلک دي، نو ته به یې راګیرې د کوم ځای نه او تا ته رښتیا خبره نه کوي. نو د هغوی هم دې ته سوچ نه دی تللی چې دی به دې نه لښکر معلوموي. څو څاروي یې لالوي؟ جي موږ خو 9 او کله 10. چې 9 او 10 نو یو اوښ تقریبا د 100 کسانو کېږي. نو دا بیا د 900 نه د 0 په منځ کې دي او لښکر څومره د مشرکانو 1000 کسان. په بعض خبرې خو یادې ساتئ مړه خو اسانې خبرې. لښکر څومره 0 دا موږ څو پیرې بیان کړي. مسلمانان څو سره پاسه 300. اختلاف پکې دی او مشهور دی چې 314. اگر که د 14 کې اختلاف شته خو سره پاسه 300 د اتفاقي خبره ده. نو دلته اوس وګوره د هوښیارتوب. یو بله واقعه کې او دا هم د بدر د غزا واقعه ده. عبدالرحمن بن عوف هغه واقعه ته اوس ته معلومه ده. هغه 2 ځوانان ماشومانان چې خواله رالو، معاذ بن عفراء
او معاذ بن عمرو بن الجموح، دوانو نومونه معاذ. نو عبد الرحمن بن عوف وی دا مشر صحابي دی، وی زه د بدر په ورځ ولاړم مسلمانانو په دې منځ کې، وی چې ښی طرف ته مې وکتو او ګس ته مې وکتو، نو زما ښی او ګس ته د انصارو دوه هلکان ولاړ دي، حدیثة اسنانهما، نو ډېر واړه واړه دي. نو ما په دې زړه کې وویل چېرته ځوانان مې خوا کې ولاړ وی، نو ځکه چې په داسې وخت کې څنګه ملګری پکاري تکړه. اوس ته جنګ په دوران کې خوا کې د یو ختم بوډۍ ملګری یا وړوکی ماشوم، نو سړی اوس که دشمن په ما باندې حمله کوي نو دې زما څه دفاع کولی شي. عبدالرحمن بن عوف څه خبر و چې د خوا کې کوم ولاړ دي دا داسې ځوانان دي چې زمونږ دا ماشومانان دي او ځوانان دي، او زمونږ هغه ځوانان ماشومانان دي. یعنې زمونږ د دې وخت د 13 کالو هغه ته مور پلار وایي ماشوم دی، لکه که ته ورته ووایې دې پلار ته وله چېرې دې زوی کې دې دا مشکل، یاره ماشوم دی الله به یې پوه کړي. ښه دې ماشوم څومره عمر دی اوس په اسکي کې څنګه که نه نه وي د ده خو 13 کال روان دی او 15 چې د 15 کالو د 13 ماشوم شو، نو بیا سلام علی الدنیا، په دنیا باندې سلام دی. زه خو دې ملګرو ته دا وایم ماشوم درسونه کې ویلي ما دې ماشوم ته ماشوم په مخه مه کوئ، کور کې دې ماشوم ته م وایه دا د 7 کالو چې وایي زوی ته سړی پرېږده چې د ده په دې غوږونو کې دا ټکې پرېوځي ته سړی، چې دی وایي زه دا پلانې کار نه کوم، ماشومان اکثر وایي که زه یې نه کوم، نو ته به یې کې ته سړی، زه خیر دی ته صبر وکړه ته سړی، په دې ټکې عادت کړه. ماشوم دی او ماشوم دی او ماشوم دی او ماشوم ځوان 13 ته ورسي بیا هم په زړه کې وایي زه ماشوم، خو وایي ځان ته ماشوم ځکه چې هغه رالوی کړی داسې دی ماشوم او ماشوم. نو د هغه پښتنو اصطلاح د کافر ماشوم وي چې 13 کالو سړی ته ماشوم وي. اوس د ده په خوا کې ماشومانان ولاړ دا دي ماشومانان، خو دي ځوانان وی دی یو زه داسې ووالم داسې په سنګله یا په ګوته داسې وی ما ته وایي چې یا عم ای تره څومره قدرمن خلک دي. یعنې اوس دې ماشومانو ته ګوره، تنکي هلکانو ته ګوره، ادب ته یې ګوره، او ولاړ په کوم ځای کې دي دې ته ګوره. تره وی ما ورته وایي چې څه مسله ده، وایي چې تا ابوجهل پېژنې؟ دوی ولې نه پېژنې ابوجهل؟ نه نه انصارو کې و، دومره لرې لاړی او ما راته ووایي دوه هلکان ولاړو د انصارو. نو انصار د کوم ځای دي؟ مدینې دي، دوی خو نه لیدلی ابوجهل. ابوجهل چې شو ته یې پېژنې؟ ما ورته جواب پېژنم. نو ما ورته وایي چې رواره ته پې څه کې؟ ابوجهل ته څه کې؟ وی ما ته یې وایي چې ما ته خلکو ویلي دي چې ده به پیغمبر ډېر تنګوه، او زما دې په الله قسمي که مې ولیدو که نه نو یا به مې وجني یا به یې وجرم. چې دا د هغه وخت ماشومانان دي. وی ما ډېر تعجب وکړو، وی دې کې دې بل لاس راوړو دویم چې ولاړ دی هغه قشر خبره ته وکړې تره ابوجهل ومه چې ابوجهل څه کوي؟ وی پیغمبر یې تنګ کړی موږ ته خلکو ویلي پرېږدو یې نه. وی چې ما داسې د مشرکانو دې ډلې ته وکتو نو ابوجهل مې ولیدو یجولو فی الناس، د خلکو کې تاویږي را تاویږي، یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي مشر دی. وی ما ورته چې دغه دی تاسو چې تپوس کوئ، او دواړو منډې کړي د ده د خبرې سره منډې کړي او دواړو ګزارونه وکړو حتی قتلا تر دې چې سړی مردار کړو. یعنې دې ماشومانانو د دوو د دې امت فرعون را پرځولی دی. بیا دواړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالو زیر یې راوړو، دواړه را روان دي زیر یې راوړي چې یعنې هغه ته چې تنګولی هغه دله مونږ ځي ته رسولی دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې چا وژلی دی؟ هر یو وایي ما وژلی دی.
اوس هوښیارتوب ډیز کې هوښیارتوب پکار ځکه چې دواړه دا وکړي چې چا وجلی ما وجلی ښه نو هل مسحتما سیفیکما تاسو هغه خپلې تورې د وینو نه خو نه دي صفا کړي وي نه نه دي وینه بلا اوس هم پرته ده وی وښایي دواړه تورې داسې وښوي وي تاسو دواړو وجلی دی خو دومره ده ای معاذ بن عمره یو معاذ بن عفرا دی یو د معاذ بن عمرو بن الجموح عمرو بن الجموح پیژنې که ګوډ شهید د دغه زوی دی او چې پلار یې هغه شان یې زوی داسې وی معاذ بن عمرو طریقه دا ده چې څوک مردار کړي که نه نو سامان د ده د هغه په نصیب کې رسي دلته دعوه څو کسان کوي دوه نو دا سامان به د چا رسي د ابوجهل سره چې کوم دی نو وی سامان به معاذ بن عمرو له ورکوي حالانکې وی وجلی دواړو نو چې دواړو وجلی د نو یو له څنګه سامان ورکوي نو د هغې وضاحت دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی تورو ته وکتو نو ورته پته ولګېده چې شریک شوي دواړه دي یعنې ځکه چې د دواړو په تورو باندې وینه پرته ده خو د دې معاذ بن عمرو د تورې نه دا معلومه کړه چې د ده د توره د هغه په دې بدن کې ډېره تلې ده د ده د دې ګزار هغه خراب کړی دی د هغه وینې نه معلومه کړه چې د ده د توره جوهره تلې ده او چې د جوهره تلې ده نو دې خراب کړی دی ځکه یې ورته وینه پشتي و که نه نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه دی هوښیارتوب دی یعنې بل انسان له دا فیصله راوړه چې دوه کسان دعوه کوي چې موږ وجلی یعنې دې طرف ذهن څنګه ځي او ذهن ورته ځي نه چې توره باندې وینه شتي د وینې نه دا معلومه کړه چې د چا ګزار پې زورور نو دې ته خو ورسېدو چې دواړو مردار کړی دی خو د یو پکې لاش ډېر دی او هغه معاذ بن عمرو دی نو هغه ته ووایي چې سامان د ابوجهل چې څه دی هغه ستا شو ها دغه شان یو بله د هوښیارتوب واقعه لکه ما ته اوس د مثال دی ګورې نور خو د پیغمبر سیرت د الف نه د یا پورې ټول هوښیارتوب او هوښیارتوب دی جابر بن عبدالله وایي موږ یو غزا له تلي او دا بنو المستلق غزا وه نو د مهاجرینو یو کس راولګېدو د انصارو یو کس له سپېړه ورکړه په دې خپه باندې یو مهاجر راولګېدو انصاري له سپېړه ورکړه په دې خپه باندې دې سره د انصاري ډېر خفه شو غوسه شو وی یا للانصار ای انصارو راځئ زما مرسته وکړئ هغه مهاجر چې کوم هغه آواز وکړو یا للمهاجرین ای مهاجرینو راځئ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا غږونه واورېدو چې یو غږ دا دی چې انصارو راځئ او بل غږ دا دی چې مهاجرینو راځئ وی ما بالو دعوه الجاهلیه د جاهلیت ته خبرې خو بیا شروع شوي دي څه قیسه ده وګوره دا خو بیا خبره ګرمېږي هغه ویل یا رسول الله کسع رجل من المهاجرین رجلا من الانصار دا یا رسول الله مهاجرینو کې یو راولګېدو په انصارو کې یو کس له سپېړه ورکړو د هغې نه دا خبره جوړه شوه نو ده خپل راوغوښتو هغه خپل راوغوښتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوها فانها منتنه دا خبرې پرېږدئ دا په منې بدبویه خبرې دي یعنی پیغمبر خو راغلی دی له دی چې مسلمانان څه شي یو شي تاسو بیا هغه زړو قیسو ته اوړئ عبدالله بن ابی دا خبرې واورېد هغه خبیث ابن سلول د منافقین سردار هلته خو موقع مې راوشو که هغه وی کوئ یې یعنې پیغمبر وی دا خبرې پرېږدئ او دی څه وایي کوئ یې په الله مې دې قسم وي چې دې پیر له مدینې ته لاړم که نه نو زه عزتمن به والعیاذ بالله دا ذلیله پیغمبر د مدینې نه وباسم او دی وی تاسو ته ما ویلي نه و مدینې والا ته وایي چې مخ وروئ په دوی باندې وی متل دی هغه خبیث په هغه ټیم کې متل وکړو چې خپل سپی ستا دی او تا سورب کو بیا به تا باندې حمله وکړه دا وایي زموږ په ډوډو باندې لوی شوي دي نن په موږ حمله کوي عمر بن خطاب پاسېدو یا رسول الله دا سټ په دې منافق نه جدا نه کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې نه پرېږده
خلق به بیا دا وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژلي. دا مو هوښیارتوب دی. ګورئ ځکه چې بهر خلکو ته خو پته نشته چې مسلمانانو کې هغه هم دي چې هغوی ته څه ویلی کېږي؟ منافقان. ځکه ظاهره کې خو لباس ته مسلمانانو دی. ها اوس دې هوښیارتوب ته ګوره. عمر ته یې وویل عمره پرېږده دا خبرې خو خلکو ته وایه چې ځو. او دا داسې وخت و چې چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټیم کې سفر نه کوي. زه چې ځو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ټوله ورځ په دغه ورځ سفر وکړو حتی امسا تر دې چې ماښام شو. ملګرو وی اوس به ودرېږي اوس به ودرېږي. نه ونه درېږي. د شپې هم سفر وکړو حتی اصبح. سهر شو. چې سهر شو بیا هم سفر روان دی حتی آذتهم الشمس. نور ملګري تنګ کړو. یعنې خلک ستړي شوي هم دي خوب هم ورغلی نور هم تېز شو. سفر مسلسل دی. پرون ورځ شپه نن بیا ورځ. نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې ملګري دي نور تنګ کړي دي نو یو ځای کې پړاو واچو. د پړاو اچولو سره ټول ویده ټول ویده ولې؟ ستړي شي. هوښیارتوب درته وایم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دومره اوږد چکر چې په دوی باندې وو چې دوی نه دغه قصه یې هېره شي. دا ملګرو له چې دومره اوږد چکر ورکو او دا دومره یې ستړي کړو چې د دوی نه څه هېره شي. دغه خبره ته هېره شي د دې انصارو د مهاجرینو منځ کې چې کومه جګړه راغلې ده. د هجا غریبانو سره د څه غم دی؟ د خوب غم دی چې الله سره ځای راغلی به ویده شوې. دې ته هوښیارتوب وایي. لکه ته دوه کسان ویني که نه او د یو بل سره جګړه راغله او ته ورته بیا څه ووایې چې سبا دواړه راشئ زما خواله او سبا یې ته راولي او ته د کمرې نه وځې ورپسې بند کړې. هوښیارتوب دې وکړو که مکلتوب؟ که مکلتوب دې وکړو. هغه دوه د یو بل ته پرېښودو چې هغه سیم ګواښېږي او تا کمره کې یوازې ور دې به سیم بند کړو. نو دوی به څه کوي؟ و اختلاف دې ښه ډېر کړو. هوښیارتوب دا دی چې ته دوی بالکل جدا کړي او بیا ورته دا ووایې چې ټیم راکوي یو هفته بعد به میلاویږو. بیا د هغې نه مخکې ملاقاتونه نشته. نو هفته کې د دوی دماغ د دوی هر څه څه شو؟ یخ شو ساړه شو. نو بیا چې دوی میلاو شي دوی برابر دي. نو ما تاسو ته په اوله کې وایي چې د هوښیارتوب ډېر اوچت نعمت دی. هوښیارتوب ډېر اوچت نعمت دی. خیال هم کړی چې د ملک کې د فیصلې او د جرګې فیصلې نه اکثر جرګې د صلح دپاره او د جوړ جاړي پای کې بعض داسې سادهتوب وکړي. یعنې داسې کسان به یو بل ته مخامخ کړي چې هغه د یو بل په وینه پسې ګرځي او د مخکې نه یې څه خبره نه یې کړې. د مخکې نه یې څه خبره نه یې کړې او هغه به یو بل په دغه ځای کې ورشي. کېدای شي تاسو هم اورېدلي دي چې د جرګې په مخکې وي کسان ورغلي او دا دلته یو پیر شوی وه. دلته یو ملګری دوه ناست هم دي دا قصې نه خبر دي. ډېره مخکینۍ خبره ده. یو دوه مولیان وران شوي مولیان په یو مسله باندې خو داسې مولیان نه وو لکه مولیان وو. مولیان نه وو مولیان وو. دواړه خبرې پکې وي. نو هغه اوس دې کسانو را جمع کړي دي او ما ته هم ټلیفون وکړو چې ته راشه او موږ جوړ جاړی کوو مولیان دي او بده خبره ده. ما صحیح ده زه درلم. امیر صاحب پکې وکړه. اوس موږ دننه کمره کې ناست یو او کوم ملګري چې را جمع کړي دا خو په ښه نیت را جمع کړي دي چې یعنې بده خبره ده چې دوی دا روغه وشي او په دې کې درز دروز شو. موږ کمره کې ناست یو لکه دا درز دروز د کوم ځای نه جوړ دي. نو دا یو چېرته بهر ته وتو او دا بل وله دغه ځای کې مخې له راغلی دی ګاډی ودرولی ده راته اوبه دوی ورغلي. نو بیا په ګواښ کې موږ لګیا یو رادي شو بل رادي شو یو رادي شو بل رادي شو. نو ترتیب له ګډوډ شوی و د دې کوم ملګري چې د صلحې کوشش کوو. اوس دغه دواړه یو بل ته په ټلیفونونو دومره ګواښېدلي دي چې تپوس یې مه کوه. هغه یو بل له مخې له ورلو. نو چې مخې ورلو نو تاسو ته پته لري چې سړی د غوسې نه ډکي او ده به څه څه ویلي او هغه به څه څه ویلي. اوس داسې ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هوښیارتوب ته ناشنا هوښیارتوب ته
ناشنا هوښیارتوب ته چې د ملګرو باندې دومره سفر وکړو چې د دوی نه هغه کیسه ټوله هغې ته یېره کړه او د هغوی پړاو اچول او ټول ویده او چې له خوب نه راپاڅېدو خبره ختمه شوې ده نو دا یو حکمت دی او یو هوښیارتوب دی ښه دې ته ګوره عائشه رضی الله عنها وی دا حدیث چې دی امام ابو داود راوړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې اذا احدث احدکم فی صلاته کله چې تاسو کې یو سړی په مانځه کې ولاړ وي او اودس یې مات شي فلیأخذ بانفه ثم لینصرف نو دې دې خپله پوزه باندې داسې لاس کیدي ودیوسي دې ته هوښیارتوب وایي څه هوښیارتوب دی خلک به دا ګمان کوي چې د ده پوزه ماته شوې نو دا ادب دی دا ادب دی او بعض خبرې راښکاره کول مناسب نه وي بلکې یو حدیث کې دې نه من هم راغلی دا بعض خلک دا وایي بعض وایي د انسان نه چې دا حواز یا دا اواز دا خو طبیعت دی د انسان نو الله دا شی پیدا کړی دی الله انسان کې دا صحیح دی چې دا د انسان نظام دی چې لازم به د بدن نه هوا وځي ګیس وځي دا خو الله موږ ته ادب ښوولی پیغمبر موږ ته ادب ښوولی دی داسې خو نه دی چې څه کوې او کوم ځای کې کوې او څه کوې چې دا خو انسان دی انسان دی خو ادب موږ ته نه دی ښوولی شریعت اوس وګوره شریعت دومره ادب موږ ته ښوولی دی چې د مانځه په دوران کې ستا اودس مات شو دا ګوره عیب نه دی انسان دی او که دی داسې موځي نو څوک ورته بد نشي ویلی خو انسان دی اودس یې مات شو خو بیا هم دې ادب ته ګوره ته په پوزه باندې لاس کېده چې زما پوزه ماته شو اوسه نو دا مو هوښیارتوب دی یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا طریقه وښوه نو دا دلالت ته هوښیارتوب کوي یعنې که دا پیغمبر موږ ته نه وی ښوولی دا خو موږ ته پیغمبر وښوو ځکه زموږ ذهن کې راغلی چې سړی داسې وکړي یعنې که دا پیغمبر نه وی ښوولی نو زموږ ذهن ته کله راتله چې یو سړی اودس مات شي دی د مانځه نه داسې وځي یا بله یو واقعه ابو هریره رضی الله عنه وی یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس وی یا رسول الله د ګاونډي نه وی پوزې له راغلی یعنې کله ناکله سړی په داسې ګاونډي واوړي بل ورځ مې یو د نیټ کې یو اعلان ولیدو د کور د خرڅېدو یعنې چا ورکړی کور چې دا به موږ خرڅو او لاندې ورسره لیکلي دي کور کې وایي څه عیب نشتی ښه برابر کور دی ښار صاحب برابر دي خو د ګاونډي د لاسه یې خرڅومه ګاونډي برابر نه دی او دا ډېر بدبخت مسلمان دی چې ګاونډي د ده نه تنګي او دا حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په خلکو کې بدترین انسان دی او یو حدیث کې راځي والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن په الله مې د قسم پیغمبر وایي دا سړی پوره مؤمن نه دی دا نه دی دا نه دی صحابه کرام یا رسول الله څوک وایي د چا د لاسه چې ګاونډي تنګي نو دا سړی راغی یا رسول الله ګاونډي نه تنګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صبر کوه صبر کوه هرې خبرې ډایرکټ فیصلې خو نه کېږي صبر کوه او ګاونډي مې انسان دی دغه دی که نه به خیر دی لکه دا یو نیموم سړي سره د یوې حساب کوي که نه خیال هم کړی که نه که معمولي ماشوم په کور کې کړس وکړي دی به ور وټکوي څه چل خیر خو دی لکه نو دومره د پوزې نه موږ مزوړنده وه کور دی ماشوم به کړس کوي چې د څوک به چغوي څوک به جاړي زه صبر وکړه بیا راغی څه وخت باندې یا رسول الله بیا هغه جاغ زه صبر وکړه لا بیا راغی دریم پیر باندې راغی یا رسول الله هغه سړي تنګ کړی یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اذهب فاطرح متاعک فی الطریق لاړ شه او د کور دا سامان دې راوله او په کوڅه کې کېږده طلایي کمبل بالغ چې څه دي هغه راوباسه کوم ځای کې کېږده لار کوڅه کې کېږده هغه لاړ سامان راوایستو بهر کې کور اشتخبل او د کور نه سامان راووسو د هوښیارتوب ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګورئ تاسو اوس حیران یې چې یاره داسې خبره شو سامان بهر ته راوباسه
سامان یې بهر کېښود، دا سړی ورسره ناست دی چې څوک هم راځي تپوس ته کوي څه چل دی، چې دی ورته وایي دا د دې ګاونډي دی داسې یو ټول خیرې کوي لګیا دي. فعل الله به وفعل به وفعل، الله دې دې داسې کوي، الله دې دې داسې کوي. ته یې دومره مجبوره کړې چې دا سامان راوویستو، الله دې دې داسې کوي، الله دې دې داسې کوي. هغه سړی اخره کې راغی کور ته واپس شه، نن د بعد په دې سره درته ګورم خو ته راواپس شه، زما نوره توبه ده، خو ته راځه واپس، ځکه چې په دې خیرو خو زما تبیو شوه چې څوک راځي خیر یې کوي، څوک راځي خیر یې کوي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هوښیارتوب دی، د علاج ته خیال دی، د دې سړي بل څه علاج و. اوس که دې ته یې ویلی چې ته ورته دا کور پرېږده او دا زموږ نو کېدای شي د هغه د غریبۍ دغه یو کور او حل بل نشتی، صبر یې مو خو کار نه کېږي. سامان ته بهر کېده، چې سامان یې کېښود چې څوک به تېرېدو خیر یې به کوي. سړی وویرېد، راغی بس ته نور وایي زما توبه ده، خو ته راځه. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هوښیارتوب دی. دغه شان ګوره عبدالله ابن عباس ووایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې ته لاړ عمره یې کوله او ملګري ورسره وو، دا موږ سیرت کې هم ذکر کړی وه. او د دې مدینې د تبې وهلي وو دا ملګري، د مدینې تبه ډېره زوروره وه، مشهوره وه. نو مشرکینو یو بل ته دا خبره وکړه، وی سبا داسې قوم را روان دی چې هغه د مدینې تبې وهلي دي، تبې او ګډ وډ کړي دي. نو سبا له بیا دوی نندارې ته کېناستو د دې حجر سره خوا کې، دغسې کې خوا کې ناستې او ننداره کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه ورننوتو نو ملګرو ته یې ووایي په اولني 3 چکرو کې به رمل وکوي، یعنې زر زر تله، تیز تیز ګامونه اخسته، زر زر داسې به وکوي. د 3 چکرو کې، اولني 3 چکرو کې، د رکن یمانی او د حجر اسود منځ کې و بیا په آرام ځای، او نور به تیز تیز ځای. ولې؟ چې مشرکانو ته پته ولګي چې دا زورور دي، په دشمن به روی وراچي، دې ته هوښیارتوب وایي. چې کله دا مسلمانان رالو، او بل روایت کې راځي امام ابو داود راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا یو اوږه به مو ښکاره کوي، دا یو اوږه به، دا ښی اوږه به ښکاره کوي. مسلمانانو اوږه به ښکاره کړې ده او په دې 3 چکرو کې خو په تیزه روان دي. نو دې مشرکانو یو بل ته وکتل، وایي هؤلاء الذین زعمتم ان الحمى قد وهنتهم، دا دې تاسو وایي چې بیماران شوي دي، دا خو دومره زورور دي او دومره زورور دي او دغه صفتونه یې ولی شروع. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هوښیارتوب دی چې دا ملګري خبره مشهوره شوې ده چې تبې خراب کړي دي، بیمارۍ خراب کړي، خو دشمن ته به ځان نه کمزوری کوي. او دا بیا سنت پاتې شو. سنت طریقه دا ده چې کله طواف له لاړ شي نو اولني 3 چکرو کې چې ګڼه نه او ګنجایي شي، نو اولني 3 چکرو کې به تیز تیز شي. او دویم سنت دا دی چې په طواف کې به دا ولې اوږه ښکاره کړي. طواف کې ډېر به تاسو لیدلي دي میقات نه اوږه ښکاره کړي، دا نه دي پوه به یې مسله باندې. او بیا په صفا مروه کې هم دقه شانې، او بیا په حج کې چې یو ټول حج کې ولې ښکاروي، نه، دا ولې ښکاره کول، دا اوږه ښکاره کول په سنت دي په طواف کې فقط. او دا 3 چکرې په طواف کې اولنۍ 3 دې کې چې تیز تیز لاړ شي نو دا سنت طریقه ده. او ځکه بیا د عمر بن خطاب رضی الله عنه دا تپوس شوی مو، یا هغه دا خبره په خپله کړې وه او یا چې تپوس شوی چې دا څنګه، نو هغه ورته قصه وکړه چې دا د دې دپاره چې دا ملګري تکړه ښکاره شي، زورور ښکاره شي.
وی د هغې نه بعد خو بیا اسلام خور شو کفر ختم شو خو موږ بیا هم دا کار نه پرېږدو ځکه چې پیغمبر کړی دی دې ته د پیغمبر تابعداري وایي ښه د پیغمبر په تابعداري کې به دا قصې نه کې چې یاره دا جو بدیسي او د دې جو وخت تللی دی او دا جو پخوانۍ زمانه او دا جو دا و او دا جو داسې و نه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی موږ هم کوو اگر که نن سبا هغه ضرورت خو نشتی که نه که نشتی نشتی خو چې پیغمبر کړی دی بیا سنت دی موږ یې کوو ښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې هوښیارتوب ته وګوره کعب بن مالک رضی الله عنه وی ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی چې کله به هم جنګ له وتو غزاله نو تو به یو طرف ته یادوو به بل ځای توریه څه ته وایي یعنی ته چې کومه خبره کې ستا مطلب یې وي او اورېدونکی چې بل مطلب لري نو هغه اورېدونکی په حقیقت پوره ونه رسي دې ته توریه وایي دې کې دروغ نشته دې ته توریه وایي لکه مثال اسی مثال لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طرف ته روان دی مشرق طرف ته او دې کسانو ته به وي دا څه قصه ده دغه مغرب طرف ته یو علاقه به یاده کړه وایي دغه ځای کې دا څه قصه ده او څه کسان دي او څه دغه دي بس به دغه ځای کوو نو اورېدونکي زړه ته څه رالو د مغرب طرف ته کې تپوس د هغه ځای کوي او روان به کوم طرف ته مشرق طرف ته روان دې ته توریه وایي او دې ته هوښیارتوب وایي ځکه امام نووي رحمه الله وی د لښکر امیر له پکار دي چې کوم طرف ته رواني هغه طرف په بیانۍ نه مخکې ولې دشمن ته پته ونه لګي ځکه جاسوسان شتي که نه څه پته لګي دشمن جاسوس را لېږلی ملګري به بیا خبره کوي چې موږ هلته روان یو موږ هلته روان یو موږ داسې روان یو او خلک به خبر شي الا که سفر ډېر اوږد وي او هغې له ډېره لویه توخه پکاري نو بیا ته به صفا خبره کې لکه د تبوک غزا د تبوک په غزا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه صفا ویلو وي تبوک ته ځو ولې ځکه چې دې کې توریه کار نه کوي دې ملګرو ته اندازه ولګي چې تبوک څه نږدې ځای نه دی لرې ځای دی ښه ټیټ تیاري به ولګوئ بل دا چې دشمن معمولي نه دی رومیان دي رومیانو سره مقابله به راځي نو دا به معمولي نه ګڼئ نو که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته هم توریه کړی وی بیا به څه چل شی و ملګرو به دا وي چې کیدای شي چېرته نږدې ځي کې څه حمله به کوي او کیدای شي چېرته دشمن به 1000 کسان وي 2000 کسان به یا یو 100 کسان به نو تیاری به پوره نه کولی خو هلته د پیغمبر وی نه تبوک ته ځو او هلته د رومیانو سره مقابله ده خو دا به هوښیارتوب دی او ستاسو څه خیال دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره هوښیار انسان دی د هغه د شاګردان به هوښیاران نه وي صحابه کرام هسې منځ کې دا خبره راغله او اخري یو څو منټه پاتې رهي صحابه کرامو هوښیارتوب ته که دې وکتو حیران به شي او که مې سیرت د صحابه کرامو راواغېستو د هوښیارتوب قصې مې شروع کړې نو هفته به پکې واوړې ختمېږي نه او ټول هوښیار خلک خو زه به درته صرف مثالونه په یو 2-3 خبرو کې درکم چې تاسو ته یادې دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په منبر باندې ولاړو په آخري ورځو کې یو سړي له الله اختیار ورکړی دی چې ته دنیا علي او د دنیا خزاني همیشه به پاتې کېږي په دنیا کې او بیا هم جنت ته ځي او دویم هغه کس دی چې هغه او دویم اختیار دا دی چې بس اوس به مړ کېږي او جنت ته به ځي الله سره ملاقات کړي نو هغه سړي څه غوره کړو الله سره ملاقات یې غوره کړو نو څوک په جړا شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولې هغه پوه شو چې پیغمبر ځان یادوي دې ته هوښیارتوب وایي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وي په دې ونو کې یو ونه ده د مؤمن مثال هم د هغې په شان دی نو هغه وایي زما زړه کې راغله چې دا ونه د څه ده د کجوري ده دې ته هوښیارتوب وایي عبدالله بن عباس ته ووایي ملګرو صحابه کرامو وایي د دې صورت باره کې ته څه وایي اذا جاء نصر الله والفتح
لكن ظاهره کې خودي کې سنشي، ظاهره کې خداري چې کله الله تعالی فتح درکې نو شکر د الله ادا کوه. ظاهره کې داري هغه ما ته دې ښکاري چې دې صورت کې الله پیغمبر ته دا خبر ورکوي چې ته دنیا نه تلو وانه، دا هوښیارتوب غواړي، دا عقل غواړي. دومره جوړې خبرې ته سوچ. بعضو ته په کلونو او په میاشتو درسونه او بیانونه وکړه او چې بیا ورته هم تپوس ته وکړي څه مسله وه، بیا هم تا ته ګوري مسله څه وه او څه مسله. د عقل او هوښیارتوب څه دی؟ اوچت نعمت دی چې الله یې چاته نصیب کړي او په دې باندې به اکتفا وکړو. بعض نور مثالونه پاتې شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې او دا به روان بیان ته پرېږدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلة قلبي كعبة ربي.